د لویو بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرچینه د افغانستان اسلامي امارات لخوا د تېرې شپې زلزله کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو له قربانیانو سره د ژورې خواخوږۍ او غمشریکۍ څرګندونه د څو ګاونډیو او سیمې هیوادونو لخوا د آخرنۍ زلزلې ځپلو افغانانو ته د همکارۍ او غمشریکۍ پیغام او د چین او روسیې ولسمشرانو لیدنه. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د 1404 کال د وژې 10مه نېټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان اسلامي امارات په یوې خبرپاڼه کې د تېرې شپې زلزله کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو له قربانیانو سره د ژورې خواخوږۍ او غم شریکۍ څرګندونه کړې ده. اسلامي امارات ټولو اړوندو ادارو ته هدایت ورکړی تر څو ژر تر ژره د زلزله ځپلو سیمو ته ولاړ شي او هلته د شهیدانو د جنازو د ټپیانو د درملنې او د زیانمن شویو کورنیو سره د مرستو په برخه کې له ټولو شتو امکاناتو استفاده وکړي او لازمي خدمتونه وړاندې کړي. همداراز اسلامي امارات له ټولو افغانانو غوښتي چې له خپلو ورونو او خویندو سره د سرپناه خوړو او جامو په برابرولو کې مرسته وکړي او له هیڅ راز همکاري ډډه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ ولایت کې د پرون شپې زلزلې تر دا مهال 800 کسان شهیدان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تېرې شپې زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې. د یوې خبري اژانس په وینا دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان ته د بهرنیو مرستو، درملنې او بشري مرستو د لیږدولو په برخه کې هر ډول چمتووالی لري. همداراز کابل کې د جاپان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هیواد په ختیځ ولایتونو کې د تېرې شپې د زلزلو ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. د دې سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې جاپان وضعیت څاري او د زلزله ځپلو ملاتړ ته چمتو دی. د چاپېریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د یوه پلاوي په مشرۍ د شاهین ساتنې درېیم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر وکړ. افغان پلاوي په دې فورم کې د افغانستان د نادرو مرغانو د اوسني وضعیت، د هغوی د ساتنې لپاره د دولت او اړوندو اداراتو د تدابیرو او راتلونکو عملي پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. دغه نړیوال فورم د سپتمبر له 3 څخه تر 6 پورې د روسیې د ولادیستوک ښار په فار اسټرین فدرال پوهنتون کې ترسره کیږي. او وروستۍ خبر ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ د شانګهای د همکاریو سازمان یا SCO په غونډه کې ویل چې دغه سازمان اوس د سولې او ثبات د ساتلو لپاره په سیمه کې زیات مسؤلیت لري. د نړیوال رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي همداراز ټینګار وکړ چې باید د ټولو غړو هیوادونو ترمنځ همغږي او ګډ کار لا زیات شي. نوموړي زیاته کړې چې د شانګهای د همکاریو سازمان ماموریت دا دی چې د غړو هیوادونو پرمختګ او هوساینه تضمین کړي. یادونه باید وشي چې د سازمان غونډه کې د تېرې ورځې ماښام د اګست 11 د چین د تیانچین ښار کې پیل شوه او نن ورځ هم دوام لري. په دې ناسته کې د شلو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی او د روسیې او چین ولسمشرانو هم سره لیدنه کړې ده. قدرمن لیدونکو له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چای.